غربت او رکشه تای لوبه پوکاله کړی دی زما د ګران وطن په ګران ولس دې څه کړی دی زما د ګران وطن په ګران ولس دې څه کړی دی غربت او رکشه تای لوبه پوکاله کړی دی زما د ګران وطن په ګران ولس دې څه کړی دی د ګران وطن په ګران ولس دې څه کړی دی غربت تا ډېر زوروالی جنګ هم تر ستوني راوستلی جنګ هم تر ستوني راوستلی غربت تا ډېر زوروالی جنګ هم تر ستوني جنگ هم ترستونی راوستلی د سولی چیغی مد چملو یا وړه کړی دی زما د ګران وطن په ګران ولس دې څه کړی دی زما د ګران وطن. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمن لیدونکو څه موده وړاندې چې تاسو موږ سره یوه مور په ویډیو کې کتلې وه چې له هغې له سترګو نه باران اوښکې تویېدې د هغې یوه لورکۍ چې مریضه وه خوشبختانه د هغې خورکۍ علاج وشولو موږ ډاکټر ته بوتلله د هغې تر څنګ دغې کورنۍ نورې ستونزې هم درلودلې چې دوی کټونه نه درلودل الحمدلله کټونه یې وشول دوی د برق سیستم نه درلودو شمسي او بیټري ټول دغه شیان یې وشول د هغې تر څنګ چې دغه مور به بازار کې دکان په دکان ګرځېده د خپل اولادونو لپاره رزق به پیدا کولو د هغې دپاره موږ د کار زمینه مساعده کړه هغه هم ستاسو په برکت سره دې دپاره موږ دغه کمپیوټري زګزګ ماشین واخیستلو چې نور به دې اړ نه وي چې د باندې ووځي او خپله حلاله نفقه به په خپل کور کې او په پرده کې ګټي دا ټول برکتونه ورونو ستاسو دغه اجرونه او ثوابونه به تاسو سره رسیږي دغې مور ته چې ځینې ورونو نغدي کومک کړی دی چې هغې نه موږ یو اندازه دغه مواد واخیستل او کومې پیسې چې موږ سره پاتې دي هغه هم همدغې مرکۍ ته نغدې سپارو تر څو هغه نور د ژوند ضرورتونه په خپله پوره کړي. قدرمن دوستانو زه پوهېږم چې تاسې به دغې مور ډېر دردولي یئ ډېر بې خفه کړی یئ خو نن به دغه مور د خوشحالۍ احساس کوي زه پوره مطمئنه یم چې تاسو به هم خوشحاله وئ او زه هم ډېر خوشحالیږم چې کله مې د یوه مور کار زمینه مساعده شي د یوه مور د زړه ارمان پر شي د هغه حالات تداوي شي هغه ستونزې حل شي نو واقعا زه هم ډېر خوشحالیږم او ډېر د خوشحالۍ احساس کوم. موږ تاسو ته په لومړي سر کې تل درد درکړی موږ تاسې دردولی یئ خو د تل په څېر موږ تاسو ته وروسته بیا خوشحالي درکړې د هغه هم ستاسو د کومکونو په برکت سره چې نن مې هم تاسو د دغه خوشحالۍ شهیدان واوسئ ورځو د دغې مور هغه د خوشحالۍ احساسات رااخلو چې دغه مور څومره خوشحاله ده دغو شیانو ته او دغو کومکونو ته څومره خوشحاله ده د مور احساسات رااخلو موږ سره واوسئ. قدرمنو لیدونکو کوم نه کومکونه چې تاسو موږ سره کړي وو هغه هم دغې مرکۍ ته سپارو چې 53,000 کلدارې وي او 50,000 افغانۍ وي چې په 50,000 افغانیو کې موږ دغې مرکۍ ته 26,000 او 900 افغانیو دغه مواد راوړي چې هغې کې شمسي او بیټري او پکې او دغه ماشین کټونه دا ټول شیان شامل دي باقي پیسې دغې مور ته ټولې نغدې سپارو چې نغدې موږ سره پاتې کېږي دلته 10,000 او 100 افغانۍ 10,000 افغانۍ مور ته سپاره دغو ته شمار وو. اخته فریاد د غریبانو لیکړه په نس د وږو افغانانو لیکړه په نس د وږو دا د مور 10,000 او 100 افغانۍ دا واخله 10,000 100 افغانۍ شو صحیح شوله او 53,000 کلدار یې دغه هم درته سپارم الله د مخه وچلوي الله د ابود لري الله د کامیاب لري الله د هغه غرونو ته اجر ناویل کړي چې چا مو سره په مخ کړی دی چا مو ته ښځه ته راغلي دي چا مو ته لګلي دي چا مو سره همدردي کړې ده چا مو سره خیر ښېګړه کړې ده الله د یې سرو ته
الله دې آباد لري، الله دې کامیاب ولري، الله دې هر مشکلاتو نه واسي، الله دې به د ورځې واسي. مورې دا د 53,000 کلدارې وې، دا 53,000 کلدارې شولې. دوستانو ستاسو ټول هغه امانتونه چې موږ ته رالېږلي وو د دغې مورکۍ دپاره او د دغې هغه مریضې لورکۍ دپاره موږ تاسو ټول هغه امانتونه دغې مورکۍ ته وسپارل او د دغې لورکۍ تداوي مو هم وکړه چې نن تللي وو ډاکټر صاحب ته تللي یو هغه لورکۍ تداوي انشاءالله وشوله. کومې ستونزې چې لرلې معاینات وشول ټول هغه اخلاص شول انشاءالله مورکۍ ښه کېږي انشاءالله امید شته الله ته چې ښه کېږي به او تاسې هغه ټول منتونه هم دغې مورکۍ ته وسپارل. مورکۍ څومره خوشحاله یې اوس؟ ډېره خوشحاله، ډېره د نه خوشحاله یم، یې خبرونه نه خوشحاله یم چې موږ سره چا غمدردي شریکه کړې. تاسو نه خوشحاله یم ورونو، د رژیم مبارک ورځ د ورونو الله د آباد لري، الله د وصال لري، الله د په مخه وچ لري، الله د دین دنیا ښکلې کړي، الله د په سره ورکه واسي کړي. اوله مسلمان هغه مسلمان چې موږ ته دې ځکه امین ټول مسلمان ټول مسلمان چې موږ سره غمدردي شریکه کړې دي، همونه چا در سای کړی دی، موږ سره چا لاس نیولی دی، الله دې وصال ته نه وسپاري، الله دې غم وساتي، آباد لري، چې هر چېرته یې په مخه یې وچلوي، الله د په سره ورکه وساتي. زه ورونه نن ډېره خوشحاله یم ځکه چې مو د مورې زړه نه دی ښه شوله، بیا هم په زړه کې نیولې هغه خوشحالۍ چې موږ یې غواړو هغه پټوي موږ نه. اوس څه درد لري، اوس څه ستونزې لري هغه ورته وایه. نه یې لرم، نه ډېره خوشحاله یم. څومره خوشحاله یې؟ د خوشحالۍ احساس ډېره خوشحاله یم، ډېره خوشحاله یم، دومره خوشحاله یم چې د تمامه دنیا یې مو په غېږ کې مو په لمن کې پرته ده. مورې دا هېڅ سم نه دي، موږ ستاسو حق نه شو په ځای کولی، خو بیا به هم کوشش کوو چې تاسو حق په ځای کوو. له تاسو نه هم ځانګړې مننه کوم چې موږ دغه ورونو صدقه دې قبوله کړله، د دوی دغه چې موږ ته رالیکلي وو دغه دې قبول کړل. یو ورور ما نه له یاده ووته، اوس مې یاد ته راغلو چې هغې ویلي وو چې فقط دومره یادونه وکړه وروره، تاسو یادونه داسې کوم چې نجیب ورور او نورو څو ملګرو چې پیسې راټولې کړې وې هغه هم همدغې مورکۍ ته وسپارئ. تاسو نه هم ځانګړې مننه کومه. مورې ټولو ته دعاګانې کوه. په دوبۍ کې دې مونږ یو ورور هغې کومک کړی وو، یو په جرمني کې کوم ورور هغې کړی وو، نور ټولو کومکونه چې کړي وو دغه دې ټول درته ورسېدله. بس خدای دې وکړي چې تا حق مونږ په ځای کړی وي. مورې تاسو په مونږ باندې ډېر حق لرئ، مونږ په تاسو باندې حق نه لرو بلکې تاسو په مونږ باندې حق لرئ چې تاسو حق په ځای کړو تر څو تاسو هغه ستونزې هغه مشکلات حل کو کوم چې موږ د الله په نیز باندې لرو. ما به ورونو ته هر وخت لپاره داسې جلب د خدا ونیولې چې هر ځای کې وایي، په هر لارې کې وایي، په هر ځای کې وایي الله د خوشحاله لري، الله د آباد لري، الله د کامیابه لري، الله د په سره ورکه وساتي، په مخ انګ وچلی د وصال مه شئ، غم وساتلی شي. امین. مورې تا هغه ستونزه هم حل شوه، ته به نور بازار په بازار نه ګرځې. نه تا دغه د ماشین دغه 200 کم ګلان جوړوي، نه پوهېږم څونه ګلان جوړوي، دونه تجربه نه لرو، بیا هم پرمختللی ده، نوې ټکنالوژي ده، ډیجیټل ماشین ورته وایي، هر څه ورته وایي. انشاءالله د اوسنۍ زمانې سره هم دغه نوې ټکنالوژي ښایي چې دغه مور به وکولی شي د دغې په ذریعه باندې خپل اولادو دپاره حلال رزق پیدا کړي او دلته په امن کې کښېني. نو زه هم ډېر خوشحالېږم چې یوه مور مې په کور کې ناسته وي او خپل اولادو دپاره په کور کې نفقه ګټي. باور وکړه چې زیات خوشحالېږم، بیخي زیات هغه د خوشحالۍ احساسات تاسو ته هېڅ ویلی نه شم. مورې نور د کومې داسې ستونزې شته چې موږ یې حل کړو درته؟ بس ورونه خدای د آباد لري، دغه په بس زړه کې دې بل کوم داسې ارمان شته چې موږ درته پوره کړو مورې؟ خوشحال شئ نه نشته، بس ارمانونه پوره شول؟ پوره شول ورونه، بس آباد اوسئ، په سره ورکه وساتلی شي. دغه مطلب راته و دا ماته راکړه، ارمان مې ته راکړه، ته یې کومه چې دومره ښایسته پیدا کړم چې زه د خلکو نیکه څه ناپاکه پیدا کړم. جلکۍ دا فلمي مې وشوله، نوره مالا شته، داسې د الله آباد لري، وصال مه شئ، کامیابه انشاءالله تا لورکۍ به میاشت په میاشته ډاکټر به یې ګوري، هغه به یې تداوي کوي. انشاءالله هغه تر تداوي لاندې شوله
نور ستونزه او مشکل نشته. هره میاشت کله چې نقطه ختمیږي 2 ورځې مخکې ته باید ډاکټر ته ورشي هغې نه مخکې. صحیح شوله مورکۍ؟ نور موږ ډاکټر سره ټول معلومات نیولي دي، کومه ستونزه مشکل انشاءالله نشته. فقط میاشت یو څو میاشته ضرورت ده. په څو میاشتو کې بې تا لورکۍ بالکل جوړه او تیاره شي، هغه به تداوي شي. هغې ته تشویش نور مه کوه. صحیح ده مورې؟ الله دې هم په سره ورکړي وساتي. الله چې چا په مخ کړی دی په سره ورکړي وساتي. الله دین زمې وښکلی کړي. قدرمن دوستانو، دماغ د دغه مورکۍ چې په خوله باندې روژه مازدیګر او دردمنه مورکۍ دعا به څنګه نه قبلېږي. پوره اطمینان درکوم ستا دعاګانې به ټولې قبلېږي، ستاسې په حق کې به قبلېږي. مور مې هغه د مخکې د خفګان ژړا وه، خو اوس فکر کوم چې د خوشحالۍ ژړا کوي. ډېره خوشحاله یم چې موږ سره دومره لاسنیوی وشوی. مورې اوس خو دومره کومک چې موږ سره وکړي. مورې اوس هغه د درد ژړا ونه کوي. ډېر کومک هم در سره وکړو ورننو. مور ویس زړه سترګې د خوشحالۍ نه ویښ کړې. په کار پرته لورم درته بوتله، کار مې پیدا شو، ماشین مې پیدا شو، لوجیزې پیدا کړې. الله اینده دې سور نه کړي، الله اینده په مخه واچوي. امین. مورې ته په موږ باندې حق لري، بس خدای دې وکړي چې تا حق موږ ته کړی وي. له ټولو قدرمنو وروڼو او خویندو نه ځانګړې مننه کوم چې د دغه مورکۍ د لاسنیوي په برخه کې موږ سره کومک کړی و. وروڼو ستاسو برکت و، ستاسو هغه کومکونه و چې نن دغه مور دعاګانې کوي. مخکې ژړاګانې کولې، باران اوښکې تویولې، خو نن یې لفه لاسونه نیولي او روژه په خوله باندې الله ته ستاسې په حق کې دعاوې کوي. زه پوره مطمئن یم چې یو شي کې خوشحالي نشته، خو په صدقه کې او په خیر ورکولو کې خوشحالي ده. تاسې چې دغه مور ګورئ، تاسې په زړه کې خوشحالي احساس کوئ. زه پوره مطمئن یم، زه هم ډېر خوشحاله یم. نور دغه خپرونه همدغه ځای همدغې مورکۍ سره پای ته رسوو. تر بلې خپرونې چې بیا ستاسې په درنه خدمت حاضرېږو، تر هغې درنه اجازه غواړو. خدای پامان. ما د ګران وطن په ګران ولس دې څه کړي دي.